عطا محمد نور غني د نورو نمایندانو پر وړاندې وسله جوړه شوې ده. روحي پنځنی اتم دغوی د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور حکومت کې د ولسمشر غني لخوا په وروستیو ټاکنو او بدلونونو نیوکه کوي. نوموړي په خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې له یوې خوا د ملي یووالي په نوم د جوړ شوي حکومت موده د روانې جوزا میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسېدلې ده او ادامه یې نامشروع کار دی. بیا له بلې خوا د اشرف غني لخوا په لوړو څوکیو نوې ټاکنې او ګوښه کېدنې قانون ماتونه ده. عطا په کابینه کې د ځینو وزیرانو ګوښه کول او نوي وزیرانو په ټاکل کېدو نیوکه کړي او له ولسي جرګې غوښتي دي چې نوي ټاکل شوي کسانو ته رایه ورنه کړي ځکه د دوی ټاکنه غیر قانوني ده. د بلخ پخواني ولی عطا محمد نور له هغه بهرنیو هیوادونو چې ولسمشر غني ورته نوي سفیران معرفي کړي غوښتي دي چې د سفیرانو باورلیکونه ونه مني او رد کړي. نوموړي د ولسمشر غني نوم سره د ولسمشر له کلمې پرته لیکلي دي چې اشرف غني قانون ماتوي، له صلاحیت لوړې چارې کوي او د ولسمشرۍ ماڼۍ د نورو نمایندانو پر وړاندې د حکومتي وسایلو په مرسته یې له ځان وسله جوړه کړې ده. عطا له دې وړاندې په یو ویډیویي پیغام کې هم ویلي وو چې له کوچني اختر وروسته به پراخه لاریونونه په لارو واچوي، د ولسمشرۍ ماڼۍ دروازه به ور وتړي او اجازه به ورنه کړي چې د ملي یووالي په نوم حکومت او په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غني په واک کې پاتې شي. عطا ویلي وو چې دوی به هڅه وکړي ترڅو د ولسمشرۍ له نورو نمایندانو سره د حکومت چارې یوې سرپرستې ادارې ته وسپاري.